د ګردیز او کابل عمومي لویه لار. له دې لویې لارې به وخت ناوخت د پکتیا او لوګر په ځینو سیمو کې د ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل. خو د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پیل راهیسې چې تر اوسه یې 4 ورځې تېرې شوې، پر همدې لویه لار د تلونکو مسافرو په وینا خلک پرته له کومې ویرې په ډاډه زړه تګ راتګ کوي او په خبره یې پر همدې لویه لار د مسافرو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې. اوس چې دغه تاوتریخوالي کمښت دی، زه بله ورځ لاړم، بلکل خلک ډېر بېروبار دی، خلک په ډېره خوشحالۍ سره خپل سفرونه کوي، یعنې په لاره کې امن دی، هیڅ مشکل نشته. ډېر داسې خلک مې ولیدل چې هغه صرف د دې دپاره راوتلي وو چې د لارې نه خوند واخلو، نوری کار نه و که نه، چې سوله یو تاوتریخوالی کم شوی دی، موږ په لاره باندې څنګه په ډاډه زړه ځو. لاره خو بیخي ښه او ښه امنیت وکړي، باید دا اوربند تلپاتې واوسي او زموږ په افغانستان کې سوله راشي. موږ د طالبانو ورونو او د مخالفینو ډلو ورونو نه دا خواهش کوو چې د دې وطن لپاره کار وکړي، خدمت وکړي او دې وطن ته ابادي او سوکالي راوړي. بل لور ته د پکتیا او لوګر ولایتي مسؤلین هم ډاډ ورکوي او وایي چې د یادې اونۍ له پیل څخه تر اوسه پر همدې لویه لار د ناامنۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د کابل او ګردیز د لوی لارې په مسیر کې البته د پکتیا په حدودو کې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له پیل سره سم د پکتیا په ټولو ساحاتو کې وضعیت نورمال دی او هیڅ کومه قابل ذکر پیښه نشته. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو او همدا ډول د کابل لوګر پر لویه لار د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له پیل نه تر اوسه کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. د کابل او ګردیز ترمنځ پر غځېدلې عمومي لویه لار نه یوازې د پکتیا او لوګر خلک تګ راتګ کوي، بلکې پر همدې عمومي لویه لار د خوست او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي هم مرکز کابل ته تګ او راتګ کوي. فیض الله فیضي، ژمن راډیو ټلویزیون، پکتیا.